د اتل او مریم د مینې لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. اتل په یوه غونډه کې ناست و چې ټلیفون ته یې زنګ راغی. د زنګ په راتلو سره له خپلو سوچونو راووت. ټلیفون یې وکېکړ. بلې سلام علیکم، مهرباني وکړئ. له هغې خوا ورته وویل شول علیکم سلام، بخښنه غواړم تاسې اتل یاست؟ اتل ورته وویل هو زه پخپله یم، مهرباني تاسو څوک؟ هغې ورته وویل ما د ځینو مسلکي کارونو همکاریو په خاطر زنګ وهلی، که مرسته راسره وکړئ دا به مهرباني وي. اتل دا خبرې سمې نه اورېدې او مقابل لوري ته یې وویل زه بخښنه غواړم ستاسو اواز سم نه راځي، زه اوس په یوه غونډه کې یم، وروسته به زه خپله په همدې شمېره تاسو سره اړیکه ونیسم. څو ساعته وروسته اتل په همغې شمېرې زنګ وواهه. مقابل لوري بیا هم د سلام له ویلو وروسته په بیړه موضوع ته ورننوت او له اتل څخه د خپلو لیکنو د کتوب مرسته وغوښته. اتل چې په ټولنه کې یو ښه انسان و، سره له دې چې یو بل یې نه پیژندل او ډیر بوخت هم و، ورته ویې ویل زه به ضرور ستاسو مرسته کوم او تاسو خو پوهیږئ چې زه ډیر بوخت یم او هیڅ د لیکنې کتلو ته وخت نه لرم، خو خیر چې تاسو زنګ راوهلی نو زه به مې هره شپه د خپل خوب یو څه وخت ستاسو د لیکنو کتلو ته ورکړم. مقابل لوري د خوښۍ احساس وکړ. غوښتل یې له اتل څخه په مننې ټلیفون بند کړي، خو اتل ترې پوښتنه وکړه چې نوم دې څه دی او له کوم ځایه دې زنګ وهلی؟ مقابل لوري هم دومره وویل زه مریم یم او نور یې ټلیفون بند کړ. اتل خپل برېښنالیک مریم ته میسج کړ او ترې ویې غوښتل چې خپلې لیکنې ورته واستوي. مریم ته د یوې ناخود آګاه خوشحالۍ احساس پیدا شو. هغې ته خپلو لیکنو ډیر ارزښت درلود. هغې چې هر څه لیکل له هر چا یې پټ لیکل. کورنۍ خو یې د هغې له پوهنتون تللو سره هم جوړه نه وه او بیا له لیکوالۍ سره خو بیخي نه. مریم خپلې لیکنې هیڅ چا ته نه ښودلې، خو له دومره ستونزو سره سره بیا هم هغې ته د خپلې لیکوالۍ دنیا هر څه او ډیره مهمه وه. مریم خپلې لیکنې اتل ته واستولې. د دوی ترمنځ به کله ناکله د ټلیفون او ایمیل اړیکې ټینګېدې او هر وخت به خپل نظریات سره شریکول. که څه هم دوی سره لیدلی نه وو، خو په ډیر کم وخت کې ډیر ښه دوستان شول او د دوی مسلکي اړیکې دومره سره نږدې شوې چې دواړه یو د بل په فکر کې ولوېدل. دومره سره مخته شول چې پرته له خبرو او حال احوال اخیستو به د آرامۍ احساس نه کاوه. دوی خپله هم نه پوهېدل چې دا څه ډول احساس دی. شپې ورځې همداسې تېرېدې. د دوی اړیکه ورځ تر بلې غښتلې کېده. دوی ډیر وخت په ټلیفون کې په خبرو تېراوه. هره ورځ به په ساعتونو خبرې کولې، تر دې پورې چې دا مسلکي او د همکارۍ اړیکه د مینې پر اړیکې بدله شوه. خو د دوی د مینې پر وړاندې لویه ستونزه د اتل واده و. اتل واده کړی و او مریم پیغله وه. دوی له یو بل سره اړیکه ساتله، خو لا یو بل ته د خپلې مینې اظهار نه و کړی. خو د دوی اړیکه دومره غښتلې شوې وه چې یوه شیبه یې هم یو بل نشو هېرولی. بالاخره یو وخت داسې هم راغی چې دواړو یو بل ته خپله مینه څرګنده کړه. اتل له پخوا څخه شاعر هم و. د مریم مینې ورباندې ډیر اغیز وکړ. هره شپه به یې هغې ته یو شعر یا نظم لیکه او هغې ته به یې ډالۍ کوه. د وخت په تېرېدو سره هغه د مریم په زړه کې ځان ته یو ځانګړی ځای جوړ کړ. مریم که څه پوهېده چې د لیونیانو په څېر له هغه سره مینه لري او غواړي یې، خو هغې څه نشوی ویلی ځکه چې هغه واده کړی و. خو دومره به یې همیشه ورته ویل چې دا بې نومه او بې معنا اړیکه ده، زه دا نشم پر مخ بولی. هغه په ژوند کې په لومړي ځل له داسې حالت سره لاس و ګریوان وه او له ځان سره به یې ویل چې ای پاکه خدایه زه څه وکړم، دا په لومړي ځل مې مینه وکړه او هغه هم زما نه دی، نو ولې؟ زه څه وکړم، زه خو یې نشم هېرولی، زه به بغیر له هغې څنګه ژوند کوم. حیرانه پاتې وه چې څه به کوي او څه به کیږي. له یوې خوا د خپلې کورنۍ په اړه فکر کاوه او له بلې خوا به د خپلې مینې په اړه. هغه مینه چې تر ډیره حده ناشونې وه ځکه چې د هغه واده شوی و او بل د کورنۍ مخالفتونه په ذهن کې ګرځېدل. مریم هره شپه په ویښه تېروله، خو چاته به یې څه نه ویل. په ورځو ورځو به یې ډوډۍ نه خوړله، رنګ به یې زیړ و، اما د زړه حال یې چاته نشو ویلی او ډیره وېرېده چې که کورنۍ خبره شي نو هغه به ژوندی نه پرېږدي. بیا به ویل چې خیر واده به ورسره کوم، اما ناڅاپه به په یاد شول چې هغه خو واده لري
لنډه دا چې هغه په یو تور تم کې ورکه وه. له هر څه زړه تور و. کله کله به یې له ځانه سره اتل ته داسې ویل ولې زما ژوند ته راتلې؟ ولې دې زما ژوند داسې کړ؟ اوف هیڅ رحم دې په ما نه کېده؟ ته خو پوهېدې چې زه ډېرې ستونزې لرم. دا نه رغېدونکی رنځ خو به دې نه و راکړی. او بیا به یې په چیغو چیغو ژړل. هو هغې په ژوند کې ډېرې سختې ورځې لیدلې وې. ډېر دردونه او غمونه یې زغملي وو. خو اوس یې د هیڅ غم تحمل نه درلود. ځکه نو دا مینه یو لوی درد او عذاب ورته ګرځېدلې وه. خو اوس پکې راګیره شوې وه او ځان یې نشو خلاصولی. ورځ تر بلې به د دوی ترمنځ اړیکې ښې او نږدې کېدې. کله کله به یې جنګونه هم کول. خو اتل به زر په خوله کوله ځکه چې هغه دا نشول برداشت کولی چې مریم دې خفه وي او ورسره ونه غږیږي. خو مریم غوښتل چې له دې حالته ځان خلاص کړي. نو ځکه یې هره ورځ بهانې کولې او ویلې چې دا بې نومه بې معنا اړیکه ده. دا به څنګه شي؟ نوي کال ته څو ورځې پاتې وې. خلک ډېر خوشحاله وو او خپلو دوستانو ته به یې ډالۍ اخیستې. مریم چې په ښار کې ژوند کوو بازار ته لاړه او د اتل لپاره یې ډالۍ اخیستې. خو هغه نه پوهېده چې څه واخلي ځکه چې اتل په کلي کې اوسېده. مریم اتل ته زنګ ووهه او ورته ویل چې زه د نوي کال ډالۍ اخلم. اما تاسو خو مې لیدلي نه یئ. نه پوهېږم څه واخلم او په کومه اندازه. خو دا زما لومړنۍ ډالۍ اخیستنه ده چې تاسو ته یې اخلم. ما په ژوند کې تر اوسه نارینه ته ډالۍ نه ده اخیستې. نو ځکه نه پوهېږم چې د تاسو خوښه څه ده. اتل یې خبره ورغوڅه کړه او ویل هیڅ دې شیانو ته اړتیا نشته. ته ځان مه په تکلیف کوه. مریم نه منله او ورته ویل چې ضرور به یو څه اخلم. اتل ورته وویل سمه ده هر څه چې اخلې زما خوښیږي. زه به هر څه ستا په خوښه اخلم. او اتل ډېر خوشحاله و چې د مریم په زړه کې خپله مینه ولیده او ورته دا لنډۍ ډالۍ کړه. ما ته په سرو زرو منظور دي. ما ته په سرو زرو منظور دي که د جانان له لاسه خاورې ریوینه. مریم له شرمه سره شوه او سترګې ښکته کړې. د هغه لپاره په دکان کې پلټنه پیل کړه. که څه هم په مریم ډېر ګران و خو له شرمې ورته هیڅ نه ویل. خپله مینه په زړه کې پټه ساتلې وه. مریم ډالۍ واخیسته. دواړه خوشحاله وو. اتل په پای کې له مریم وغوښتل چې زما لخوا هم ځان ته یو څه ډالۍ واخله. خو هغې ونه منله او ورته ویل چې دا خو څه بدل نه دی. دا ورځ پر دواړو ډېره خوشحاله تېره شوه. د دوی ترمنځ جنګونه ډېر کېدل. خو دا خبره هم حقیقت ده چې لویانو ویلې ګیله له خپلو کېږي. مریم به له ډېرې مینې او ناز نه له هغه سره جنګ کاوه. خو هغه ته دومره ګرانه وه چې که ملامت به هم نه وو هغه ته به یې زارۍ کولې او دلاسه کوله به یې. لنډه دا چې دوی له دې حالت نه ډېر راضي وو او خوند یې اخیسته. د نوي کال په شپه چې کله په ټلویزیون کې د نوي کال اعلان کېده نو دوی دواړه په خبرو بوخت وو. اتل وویل شکر چې د زاړه کال په وروستۍ شېبې او د نوي کال په لومړۍ شېبې کې در سره یم او ته د یوازیتوب احساس نه کوې. مریم په دې خبرو دومره خوشحاله وه چې له خوشحالۍ نه یې اوښکې داسې روانې وې لکه سیلاب. هغې ډېره سخته زندګي تېره کړې وه. ډېر دردونه یې لیدلي وو. خو د اتل په خبرو یې ځان داسې باله چې هغه به ټوله نړۍ وربخلې وي او ځان یې نیکمرغه ګاڼه. د نوي کال په شپه اتل مریم ته یو نظم ډالۍ کړ او ورویلېږه. ممکن خلک به وایي چې دا څه لیونیان وو چې پرته له لیدو یې سره مینه کړې وه او هغه هم په ټلیفون کې. هو که څه هم دوی ډېر تعلیم کړی وو او په هر څه ښه پوهېدل چې دا ټلیفوني مینه پایلې لري او که نه بریالی کیږي او که نه. خو دوی دې ته پام نه کاوه. صرف سپېڅلې مینه یې کړې وه او اتل خو په دې مریم ته ډاډ ورکاوه چې بغاوت به کوو. دوی ته دا مهمه نه وه چې دوی سره وویني چې آیا ښایسته څېرې لري او که نه. مریم خو په ډاګه اتل ته وویل ما ته ستا څېره مهمه نه ده. ما ته ظاهري ښایست هیڅ معنا نه لري. او اتل هم همداسې نظر درلود. هو دوی داسې سپېڅلې مینه کړې وه چې ښایست تور او سپین دا هیڅ په نظر کې نه ورتلل. د نوي کال 3 ورځې تېرې شوې خو د مریم په زړه کې ډېرې خبرې ګرځېدې او ډېر شکونه په زړه کې پیدا شول. که څه هم هغې په اتل باندې له ځانه زیات باور درلود خو بیا هم ناهیلې وه. هغې له اتل څخه د خپلې اړیکې د انجام پوښتنې کولې. بالاخره اتل هم مجبور شو چې واقعیتونه ورته ووایي. ګوره مریم
زموږ مینه د احساساتو نه پیدا شوه، خو د واده په اړه باید له نږدې خبرې وکړو. موږ چې واده کوو نو زموږ د کورنیو توافق شرط دی، خو زه به تا ضرور خپلوم په هر قیمت چې وي، حتی زما د سر په بیه هم. خو زما سره دم ساعت دغه پوښتنې پرتې دي چې ته له ما سره په کلي کې ژوند کوې، آیا ستا کورنۍ ته ماته راکوي؟ ستا هلته ډیر آرامه ژوند دی، اما دلته زما امکانات ډیر کم دي. ما واده کړی دی، دا څنګه امکان لري چې ستا کورنۍ دې تا یو داسې چاته ورکړي چې واده یې کړی وي؟ مریم ورته وویل زموږ په کورنۍ کې د دې کار پایله مرګ دی. زه نشم کولی چې خپلې کورنۍ سره په دې اړه خبرې وکړم. که دوی په ما لږ شک هم وکړي نو پرته له مرګه بله سزا نه راکوي. د دوی مینه لا هم په همدغسې حالت کې دوام لري، خو له ما سره لاندې پوښتنې په ذهن کې ګرځي. آیا د دوی مینه رښتینې ده؟ آیا اتل به له مریم سره وفا وکړي او خپله به یې کړي؟ آیا مریم به له خپلې کورنۍ سره دا خبرې وکړی شي؟ آیا هغه به په اطراف کې ژوند وکولی شي؟ آیا د مریم اعتماد په اتل باندې سم دی؟ آیا اتل به مریم ته دوکه ورنه کړي؟ قدرمنو او خوږو اوریدونکو، که کیسه مو تر پایه پورې اوریدلې وي نو د دې پوښتنو ځواب په کمنټ کې را سره شریک کړئ. تر بلې کیسې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.